د غاښونو کریم د بدن په کومو نورو ځایونو استعمال کولی شو؟ تاسو کولی شئ چې د غاښونو له کریم څخه په لاندې نورو مواردو کې استفاده وکړئ. 1. د حشراتو له چیچولو وروسته د درد او خارش د کمولو لپاره. 2. که په اور سره د بدن کومه برخه سوځېدلې وي، د غاښونو کریم یې سوی او درد آراموي. 3. د نوکانو په پاکولو، سپینولو او ښایسته کولو هم ترې کټمټ داسې ګټه اخیستلی کیدای شي لکه د غاښونو په پاکولو او سپینولو کې. 4. کله ناکله په جامو، فرش، قالینې او بوټانو سخت داغونه او رټې پیدا کیږي چې په عادي طریقه پر مینځلو سره له منځه نه ځي. خو که لیش د غاښونو کریم پر واچول شي او بیا په اوبو په مرسته ومورل شي او بیا پرېمینځل شي، داغونه او رټې په له منځه ولاړ شي. 5. نقرې سپینو زرو ته د ځلا او جلا ورکولو په موخه ترې هم استفاده کیږي. 6. هغه کرښې او خطونه چې ماشومان په دیوالونو ښکلي وي، له منځه وړل یې ډېر مشکل وي چې اسانه حل لاره یې د غاښونو کریم ده. یو اندازه کریم په لمده توکړه واچوئ او په دیوال ښکلو شوي کرښو او خطونه پر له منځه یوسي. 7. د غاښونو له کریم څخه د ریګمال ګټه هم اخیستل کیږي او له وسپنې څخه رنګ له منځه وړي. 8. د ماشومانو له چوشک څخه د شیدو بوی ورکوي. که د ماشومانو په چوشک کې شیدې تر ډېره مودې پاتې شي، یو ډول بوی تر پورته کیږي. د دغه بوی د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اسانه لاره دا ده چې د غاښونو په کریم پرېمینځل شي. نه، تاسو به کله پیاز یا هوږه میده کړي وي او یا به مو ماهي یا د ته ورته نور بوی لرونکي شیانو په لاس کې اخیستی وي چې بوی یې آن په صابون هم نه ورکیږي. خو که د غاښونو په کریم لاسونه پرېمینځل شي، سمدستي به دغه بوی له منځه ولاړ شي.